سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د صحت په حواله په یوه بله ویډیو کې تاسو سره خبرې کوم نن چې ماشومان په کټ کې د شپې ولې متیازې کوي، یا خصوصا هغه ماشومان چې د هغو عمر د 15 کالو نه زیات وي، نو د هغې څه وجوهات کیدای شي ممکن او د هغې موږ څنګه علاج کولی شو چې لکه دغه ماشومان چې دي هغه بیا په کټ کې متیازې نه کوي. د ټول نه غټه خبره په دې ماشومانو کې دا چې لکه د هغو د مثانې کنټرول یا بلډر چې ورته موږ وایو، یا د متیازو کوپړۍ چې کمي د هغې کنټرول چې یا د هغې نروس کنټرول چې نو هغه لږ سلو په دغه ماشومانو کې عموما داسې چې کوم ماشومان لکه د 15 کال نه مخکې خپل بلډر کنټرول کړي نو دوی نشي کولی، نو کال 2-3 پسې نور اخلي. یو دا وجه د دې نه علاوه لکه ځینې خبرې داسې چې په جینس کې هم را روانې، نو کو جنیټک مسله هم کیدای شي، نو هغه هم بیا لږ وخت علي تاسو وله وخت ورکوئ. د دې سره سره کوم ماشومان چې لکه د شپې اوبه زیاتې څکي یا چای زیات څکي عموما ماسخوتن کې، نو په کار ده چې په دغه تاسو کنټرول وکړئ چې دغه وله نه ورکوئ، او که دغه څکي نو چې دغه کنټرول شي نو د هغه تشې متیازې به هم کنټرول شي. د دې سره سره نورې کوم وجوهات چې دي نو په هغه کې وجه دا هم ده چې نن سبا کوم ماشومان چې دي نو هغو زیاتره دا موبایل ټابلیټ دا څیزونه استعمالوي، او اکثر چې اوده کېږي په کټ کې نو ځان سره په کټ کې هم د اخلي، نو دې وجې نه هغه د ناوخته پورې یخي، او کله چې بیا اوده شي نو هغه ډیر جوور خوب کې لاړ شي، او دغه جوور خوب د وجې نه چې دی هغو د بلډر کنټرول یا د مثانې کنټرول چې کوم دی هغه وبایلي او تشې متیازې په کټ کې وکړي. د دې سره سره لکه ځینې ماشومان که خراټې وهي، خراټې نه د هغو د ساغه تکلیف یا د ساغه نالۍ ازاده نه وي، نو په کار ده چې په هغې باندې تاسو دغه وکئ، دا خیال وساتئ، ځکه چې سر یې ټیک نه یا دغه چې کوم ده دا مرۍ یې برابر نه، نو په کار تاسو بالښ او مرۍ او سر وله برابر کړئ چې د هوا نالۍ ته ساه ازاد ځي راځي، نو د هغه به خوب ډېر زیات جوور به نه ځي، ډسټرب کېږي به خوب نه، نو بیا به ډېر زیات جوور خوب نه کوي، او دغه شانتې به د هغې نه دی بچ کېدی شي. د دې سره سره ځینې اکثر داسې چې کوم ماشومان لکه په کور کې په هغو باندې نفسیاتي یا څه طریقه ذهني دباو وي، د کور ماحول ښه نه وي، نو دغه هم په ماشوم په نفسیاتو باندې ډېر زیات اثر غورځوي، او د دې سره هم د هغې ماشوم چې دی نو دا دغه کېدی شي، دا مسله ورته پیدا کېدی شي. د دې سره سره کو نورې موږ وګورو نو که یا د ګردو زخم یا د مثانې د بلډر زخم نو دغه هم مسله پیدا کولی شي، او ماشوم چې دی په کټ کې بیا د زیات عمر پورې متیازې کولی شي که د دې علاج ونه شي. نو د نورې وجې لکه څنګه چې ما وویل، د دې نه مهمه وجه یوه دا ده چې لکه موږ د الکترونیک سامان چې دی په ماشومانو باندې بند کړو. کله چې ماشومان اوده کېږي نو په کار ده چې د هغو په کټ کې یا د هغو د خوب په کمره کې یو الکترونیک څیز هم نه وي، نه موبایل نه ټابلیټ نه څه ګیم نه نور څه، نو دا څیزونه چې په تاسو کله بند کړئ نو هغه به په وخت اوده کېږي، خوب به برابر وي، او دغه شانتې به د هغه بیا ډېر زیات په جوور خوب کې نه ځي. یا که د کور ماحول داسې چې هغه په نفسیاتي پرشر کې، نو په کار ده چې لکه ماشوم تاسو د دغې نفسیاتي پرشر نه راوباسئ، او دا کوشش وکئ چې یاره دا ماشوم چې دی ذهني طور لکه دی برابر نو دی به هم بیا دغه مسله به ورته نه. د دې سره سره نورې هم داسې وجه کېدی شي چې لکه په هغه په ماشوم باندې اثرانداز کېږي. که کله تاسو دا وګورئ چې یاره ماشوم په کټ کې متیازې وکړي، نو د هغه تاسو بېعزته کوئ مو، هغه تاسو پیغور ورته مه کوئ، یا د هغه خبرې بهر خلکو ته مه کوئ چې په هغه کې احساس کمتري نه پیدا کېږي. خیر دی، یا تاسو پوهه کولی شئ چې یاره خیر دی، دا به وشي، دا به وکړو، دا به وکړو، او هغه له تسلي ورکوئ. بله مهمه خبره پکې دا ده چې لکه که ماشوم تاسو دا کولی شئ، که ماشوم د شپې یو پیره دوه تاسو رایخولی شئ، دغه کوشش ورسره کولی شئ. لکه فرض کړه که ماشوم په 10 بجې اوده شو نو په 2 بجې تاسو راپاڅوئ خوب نه چې یاره تشې متیازې وکړه، بیا دغه شانتې سهار په 4 بجې یا 15 بجې یا یو ټیم یا 2 ټیمه د ماشوم ته به ګورئ، کیفیت ته ګورئ، د هغه عمر ته ګورئ په هغې حساب باندې، نو دا هم په هغه کې یو سینس اف ریسپانسیبلیټي پیدا کولی شي، او دغه چې دی کنټرول په مثانه باندې لږ لږ راځي. د دې نه علاوه دلته چې دی کوم یو خاص قسم الارم میلاویږي، هغې ته دغه وایي د بیډ ویټینګ الارم ورته موږ ویلی شو، یا ویټینګ الارم ورته وایي. ویټ الارم ورته ځینې خلک وایي، لکه لمدو چې لمدېږي نو الارم کوي یا هغه د اوازونه کوي، نو هغه دلته دې ماشومان ته په نیکرو کې ولګئ، کله هغه چې راشي او هغه چې کله لوندېږي یا دغه چې د هغې کې دا حساسیت چې کله دغه د الارم چې دی کله لمدېږي، لکه متیازې پرې رالې، نو دی به دغه شروع کړي او اوازونه شروع کړي، او ماشوم به خپلې تشې متیازې چې دي بندې کړي. نو دا ټول څیزونه دغه کېږي. په دې باندې تاسو د ماشوم هغه دغه چې کوم دی
دا تشو متیازو دا عادت چې دی دا کمولی شئ یا ختمولی شئ. که فرض کړئ دا ټولې حربې هم نه کېږي نو بیا پکار ده چې ډاکټر یو مستند ډاکټر ته تاسو وښایئ او هغه پوره چیک اپ وکړي چې یاره د ذهني حالت ټیک دی، د نفسیاتي څه مسله نشته، دلته نور څه میډیکل طبي څه مسله نشته. نو دا ټوله چې وګوري نو هغه ورته بیا خاص قسم دوايانې هم لیکلی شي، خو دغه دوايانې چې دي ډېرې مفید نه وي او دا د هغې وجه بنیادي دا ده چې لکه دغه دوايانې بیا د انسان هغه کنټرول دغه دوايانې واخلي نو بیا چې کله دغه ختمیږي نو بیا دغه مسله پیدا کېدی شي. خو به هر حال که ډېر ته تنګ نو بیا دغه حربه تاسو استعمالولی شئ. خو عموما دا کمې دغه چې ته ما وکړې دا کم وجې چې ته ما وښوې نو هم دغه وجې چې د دغې نه د ماشوم د تشو متیازو مسلې او که په دې باندې تاسو دغه وکئ، غور وکئ او د دې څه مخنیوی وکئ نو ماشوم چې دی هغه د تشو متیازو د عمر نه زیات چې کله کېږي نو بیا تشو متیازو مسلې نه هغه خلاصېدی شي. د ویډیو کتو یو جهان مننه.